حيا الحدود 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 بي أولادي لا بكاري نخلصون مجردين څنګه چل راشه ځوانه چې تویز درته وکوم. السلام علیکم. څه مشکل دی ځوانه؟ ولا تویزګر صاحب اولاد مې نه کېږي. واده دې کړی دی؟ نه ولا که مې واده چې واده دې نه ده کړی اولاد دې څنګه وشي؟ نه پوهېږم نو ځکه تا ته راغلی یم اولاد مې نه کېږي نو. خو ته داسې کار وکړه چې زه به تا ته یو تعویض ولیکم او ته لاړ شه یو جلۍ ځان ته خوښه کړه او نکاح ورسره وکړه. انشاءالله تعالی چې د تا به زوی وشي. دا تعویض واخله او سحر وختي به راجیږ شي خوب نه اوبه کې به واچوه او یو ګیلاس اوبه به ځینې وڅښي. واده نه پیدا کېږي ولا تا ته م راغلم ډېر ګرځېدلی یم. ولا انشاءالله تعالی چې داسې به داسې ماسته جلۍ درته پیدا شي چې درته ووایي. رښتیا؟ و خو چې پیسې ډېرې راکړې پیسې. څومره؟ 1200 روپۍ راکړه. چې شی وایې 1200 روپۍ یو تعویض دې راته لیکلی 1200 روپۍ راکړه. غټه پټه ښځه مې درته په نصیب کې کړه. غټه پټه ښځه ځکه ما ته وړه ولیکه. ته ښځه به تا ته په 1100 روپۍ وړي. لاړ ملا صاحب انشاءالله تعالی ځوانه ډېر زر به دې کار وشي خو چې دا تویض سم استفاده کړي. اوبو کې وکړي ځان او ورځه زموږ وخت مه نیسه. حبیبي حیا الحدود یو کار خو وشي بعد ته پیسې مې دا واخیستې الحدود. د اولادۍ علاج بیکارۍ نه خلاصون دا دې سړی مې پیدا کړ. ملا صاحب بیخي کار او روزګار نشته هېڅ کار نشته چې کار وکړو. ولا ځوانه کارونه خو ډېر دي ولې کار نشته درته؟ نشته کومه د یو کار هم نه پیدا کېږي بیخي غریبي راغلی. ښه تا ته به زه یو د کار تعویض وکوم. تعویض راته کوې؟ ولا تعویض به درته وکړم داسې خبره ده چې هغه دې راوړي دي. څه شي؟ هغه نه دي ولې؟ و یو څو روپۍ راسته خو هغه مې کورس لپاره اخلي کورس کې فیس ورکړم. ځوانه چې زه درته تعویض وکړم تا ته خپله پیسې راځي. صحیح ده نو بیا چې کېږي یو دانه تعویض راته ولیکه. ښه زه به تا ته یو تعویض وکړم انشاءالله تعالی چې 2 ورځې بعد کار کوي. ښه کوم کار دې خوښېږي ځوانه؟ کار دې ښه کار یي ښه موټر یي ښې مزې کې. تا ته به زه لږ قیمتي تعویض وکړم چې تا ته جایداد کار موټر هر چې به درته او وشي. دغه صحیح ده ملا صاحب. ښه ځوانه پیسې څه شوې دا واخله ملا صاحب. انشاءالله تعالی چې ځوانه د تا کار به ډېر زر وشي. کار خو مې وشي ډېر زر وشي انشاءالله کار مې وشي بس د خدای په امان. ورځه ځوانه خدای دې مړ شي. لا شکر د پیسې راته ډېرې پیدا شي. الحدود حبیبي د بې اولادۍ علاج د بیکارۍ نه خلاصون د مجردۍ نه خلاصون پارلمان ته کامیابي وی پیدا خو مې کړ. سلام علیکم. ستړی مه شه ځوانه. مولوي صاحب خیر خیرت دی جوړ یې. شکر دی ځوانه څنګه یې خپل چوکۍ هم نه لري چې بې کښېنو. نه دغه د په دې ځمکه کښېنو چې په ښه مولوي صاحب دا پارلمان ته کامیابېدل څنګه دي؟ ولا دا خو ځوانه ډېرې غټې پیسې غواړي دا کار. پیسې به درکړم نور څه وایي خلکو ځان کاندید کړی ونه شرمېږو. ښه زه به تا ته یو تعویض ولیکم خو پیسې به پکې ډېرې وي. پیسې به درکړم ته تعویض ولیکه. تا ته به زه یو تعویض ولیکم د پارلمان. انشاءالله تعالی چې تا ته به اصلي تذکیرې کور ته ورسي. داسې ساده خلک چې په افغانستان کې وي انشاءالله تعالی چې زما کار به نه بندېږي. دا تعویضګر څه وایي ده دا خو دلته نشته نه ټولې پیسې واخیستلې او تللی ده نه مو کار وسو پیسې په الګي لاړلې دا څه وایي ده یاره در بدر یې کړو غر کې کړو تعویضګر هم نشته. ای خدای خو دې غر کو تباه که ملا صاحب. نو واده پیدا شو 2 درجې محل مو خوړل تباه او برباد دي کړو. څه خبره ده وروره؟ ما دې ملا ته راغلم جوړې تکړه موږ پیسې هرچی وړل ملا لاړ. ملایان چېرته ستا کار نه کوي تعویض درته وکړي درته ویلي کي پیسې درنه واخلي دا ټول غله دی وروره ما خو اول نه پې شک خو دا ملا څه شو؟
خدای دې د خونه ړنګ دی ولې وروره څه خبره ده دا چې شو سلام علیکم څه ټول رای ماته دوه نجمې سوي دوه درته جمع شوي دي خدای دې دا تباه کړي دا خو لکه سرچپه تعویض درته کړی ده ولکه ها مولا دغه ملا چونډۍ نه ده دا مولا دغه والا چندای وعلیکم السلام اهلا کما حملتو څنګه کما ساده او اخلاق رواني ملا صاحب کومه ده ټول مولا صاحب څه ته مولا صاحب نه څنګه مولا صاحب نه نه سودا دا پیسې دې دا پیسې دې څنګه ویوړل دغه دی دا موږ په اسمان خو خدای په منځکه راکړ جنالکه زه اوس بس ما کله غلی مخکې تیارې نه راکړه مخکې تیارې نه راکړ دا په اسمان نه تیار راغورځېدل دغه ته ګوره چې دې خولې ته دې پیسې دې څه کړې پیسې راوباسه نه چې په هغې پیسو خو ما ولور ورکړه ولور دې څنګه ورکړه پیسې دې ولوره ما پیسې به اوس راکړه زه پیسې غواړم دا زما پیسې به څنګه کېږي زه تا ته یو خبره کوم وکیل صاحب یو ته زه تا ته یو خبره وکړم ځوانه ولا داسې خبره ده چې زم بېکاره سړی وم تاسو غوندې نو دا موږ ته هم پیسې مفته نه وې راغلی که نه دغه کتاب هم یو ده ووهلی او که نه خو دلته زه پوهېږم چې ټول زادګان دي بس ځان مې ورته دروغ مې نشته کار هم نشته او روزګار هر چې ولا بیخي خراب دی او داسې جګې اخته شوي پوه شې څه رقم چالو کوو ولور پیسې هم نشته ولا اکه پیشنو او ولا یو کار ته مې فکر شو دغه کار به کوم انشاءالله تعالی چې دغې به ما ته ډېرې پیسې پیدا شي چې وکړو وکیل صاحب دغه سره زما فکر که نوش جان دی مولوي صاحب ولا داسې وکیل صاحب داسې خبره وله چې ما خپل ولور پوره کړ یا دا خو دې والی دی بس پرېږدی لرې که معاف به یې کړو ځه ورک شه ځه زه چې بیا دلته ونیږم زه چې بیا تعویضونه ماویضونه ونه کړې که دا چیز موږ خبر نه پیسې ورکوو پیسې زه نور به آینده کې نه غلطېږو ځای چې زه گزاره وکړه دا چې دا زر به مو ته راکړي څو زر ډالر ډېرې نه دي مولوي صاحب دا زه جیبونه لټوم یوه روپۍ نشته ګرانو دوستانو که زموږ دا شانتې ویډیوګانې خوښې شوي لایک یې کړئ او د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ مننه خدای په امان